बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कदरमंदो वीडियो मत स्किप कवे। द मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहिब यो वाक़या बयान करे दा डेरा अहम वाक़या दा डेरा अजीबा वाक़या दा कोशिश वकई दा वाक़या तर आखिर पूर वोरे मरगरो सर शेयर करे। डेरा नाशना और डेरा अजीबा वाक़या मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहिब बयान करे दा तासो कोशिश के दा वाक़या वोरे जे हम औरम तासो हम वोरे मरगरो सर शेयर करे। पर ढेर खुल अंदाज सर दा वाक़या बयान कर ढेर इबरत पकि प्रोत दे ढेर द इबरत डका वाक़या दा कोशिश के दा वाक़या मुंग सर तर आखिर वोरे और दा वीडियो खपलो मरगरो सर शेयर करे। कोशिश को जमुंग द यूट्यूब चैनल इब्राहिम वपाओ बेशर सब्सक्राइब करे। हर आजे मरगरो दा वीडियो प्ले कोम दा बयान वोरे तासो मोरे जे हम औरमा یوځای کې یو علاقه کې بانډه وه پخوا دا بانډې مانډې زیاتې اوس د هغې میرونه ښارونه جوړ شوي نو په هغې کې یو بابا یو بوډۍ په هغې کې اوسېدل عجزانان خلک او ساده یو دوه کوټې او کور کې غوا ما ساتلې او مزدوري کول یو بچي ول الله پاک ورکړی او دا بچي ډېر زیات ذهین و نو په دې بچي نه غوا لګیا کوه نه پټي ته په ده باندې چای ډوډۍ وړه او دا پلار او دا مور چې دی کېناستل یاره وایي موږ خو تکلیفونه برداشت کړل خو پرېږده چې په دې بچي باندې موږ ښه تعلیم وکړو چې په ده تعلیم وکړو چې دې د تکلیفونو نه بچي هغه بچي به هم خواري کوله مور او پلار مونځګزار و بچي هم دیندار او مونځګزار و تعلیم یې پې کو لسم یې پخو نمبرو باندې پاس کړ دولسم یې پخو نمبرو باندې پاس کړ انجینیرینګ یې وکړ انجینیر ته جوړ شو او داسې انجینیر ته جوړ شو چې کم ځای ته به ورته ده ته به ځای میلاوېده خټ قابل سړی ته جوړ شو نوکري ورته میلاو شوه په هغې کې ترقي وکړه هغه علاقه کې چې کم ښار و په هغې کې ورته سرکاري کور ورته میلاو شو ځان له ګاډې واخېسته کور ورته میلاو بعضې وخت کې به یې په هغې کور کې شپه وکړه خو دې بوډا بابا او بېبې له به یې ځان کور ته رارسو چې کله دا بچی نور مال او دولت جمع کړ نو دې مور ته وایي یاره مورې که چېرته د رشتې غم دې راله وکړو نو هغه ورته وایي یاره بچی بس تعلیم هم در باندې کړی دی که د خپلې خوښې دې داسې مناسب رشته له ځان دپاره وکړه نو بهتره به وي ورته یې ډېره بخي هغې ښار کې معلومات کو یو مالداره کورنۍ وه عزتمنده کورنۍ وه هغې کورنۍ کې د چا په خولې باندې سوال جواب وکړو هغوی ته چې پته ولګېده چې دا دومره لوی انجینیر او زموږ لور غواړي داسې رشته واپس کول دا د قمقلو کار دی غاړه یې ورته کېښوده خو ده ورته وایي چې ګورې زه به اوسېږم مور او پلار سره ښار کې مې کوشته خو دلته به نه اوسېږم غاړه یې ورته کېښوده چې کله یې واده وکړه هغه ډولۍ د هغې مالدارې کورنۍ هغه جینۍ هغه د یې بانډې ته راله دې ځای کې اوسېدل څه ورځې شپې یې دې ځای کې تېرې کړې جینۍ هم ښایسته و خوبصورته وه تعلیم یافته وه وخت یې ورسره تېره و چې څه ورځې تېرې شوې دې جینۍ دا خاوند په لاستو کې راوسته یاره وایي زه خو د ښاریې بلده یم او په دې بانډو کې خو زه نه شم اوسېدی که ښار کې مې اوسې ډېره ښه پخه ګنې زه درنه مور او پلار کره ځم ده ویل دا چې لاړه شي دا خو زما یازي مور ته او پلار ته ماسوتن کېناسته بابا بېبې دا جي ښځه خو راسره دلته نه اوسېږي وایي چې یا کور ته ځم یا ښار کې درته سرکاري کور میلاو دی هلته به ځې هغوی ورته یې بچې زمونږ ګزاره کېږي مونږ په دې بانډه کې په خپو اوسېدو باندې خوشحاله وي ساده زندګي ده زه بچې ښار کې د کور شته چې کوم ځای کې ته او دا ښځه دې خوشحاله یې هغې ځای کې اوسېږي په ځان باندې زمونږ دپاره کور مه روانه وه خو بچې ګورې مونځ به نه قضا کې ښه نه بابا مونځ به کوم بېبې مونځ به کومه مور او پلار یو بل سره مشوره وکړه زمونږ وخت تېرېږي ساده زندګي ده پرېږده چې بچي باندې ولې کور روانه هغه ښځه او خاوند لاړل ښار ته په ښار کې به اوسېدل په هفته کې به یو ورځ چوټي وه چې کله تلل نو دا مور ورته وایي بچې په هفته کې راله یو ځل راښکاره کېږه هفته کې به مور له راته پلار له به راته خرچه به یې موله راوړه داسې چې میاشت دوه تېرې شوې بیا به په دویمه هفته باندې راته داسې ورځې تېرې شوې بیا به میاشت پس راته او چې رابغي نو ګیسار به ښځې ورته وایي چې زه نو څومره وخت به تېری یاره دوه درې ګنټې کې به راځم چې کور ته به راغی کلي کې به یې پکې غم خادم وکړه مور او پلار سره به مې ایسار شو ښځې به ورسره جګړه جوړه کړه چې وایي د دوه ګنټو په دغه باندې تللی وې او ټوله ورځ دې تېره کړه او ته چې مور وینې که نه او پلار وینې شاته تا نه هر څوک بیا د نه هېري ته بیا په خلکو باندې څه کې جنګ جګړه به یې ورسره کولې تندې به ورته ښځې راچولې او تندې به یې تریو کړی ده به یې خدایه داسې په مصیبت اورېدلې ما هغه میاشت پس به هم بیا نه راځه مور به ورته بچي اوس خو میاشت پس هم نه راځي وایي څوک هم جګړې را سره کوي وایي زه خیر دی چې هغه خوشحالي بچي شپږ میاشتې پس راځه د الله شان ته ګوره سعودي عرب کې ویکنسۍ دغه خالي شوې هغې ته یې اپلای وکړه انجینیرینګ ته بس هغې ځای کې کار وشو مور په پلار پسې راغې چې بېبې په جده کې راته نوکري میلاویږي او که ستا خوښ هلته به لاړه شم مور ورته وایي بچې مونږ خو حج او عمره نه ده کړې او پاک وطن دی ځکه الله پکې ستا قسمت کړي ځه لاړ شه خو خیر دی چې کله اجیان راځي هغه زمانه ده د موبایلو نه د ټیلیفونونو نه وه نو چې حجیان یا عمرې له څوک راځي بچي یو خط راته رالیږه دی ګاونډیان به مونږ ته وایي د یو بل دال نه به خبرېږو د مور او پلار په مشوره باندې لاړ جدې ته خو بچی چې لاړ شي ګوره یو کال به حج نه قضا کې هغلته دی لاړ هر کال به حج کو الکو دیندارو
سرودی خدا دې چې داسې پنځه شپږ میاشتې مور او پلار له به خرچه رالیږله خط به رالیږه اخره کې هغه ختم پاتې شو هغه خرچم پاتې شوه 14 کاله په جده کې هغې ځای کې د نوکري وکړه او په 14 کالو کې 14 کاله تېر کړل خو 14 کاله کې مور او پلار یې بلکل پرېښي دي خرچه پاتې نه ورکوي هغه رابطه مور او پلار سره پاتې حج یې وکړ او د حج چې وکړ نو تقریبا داسې 15 شپږمه ورځ ده د حج د بیت الله نه غیر چاپیره تاویږي او یو ځای کې ناست ډېر زیات یې جړل د یو سړی په پیښ شو هغه هم د دوی د علاقې و هغه چې وکتل دا سړی خو یاره زمونږ د وطن ښکاري هغه راغی یاره رورکي ولې خفې ډېر زیات غمجن یې ټول جاړي خو ستا دا جړا ډېره زیاته را فریاد ده هغه ته وایي زه کاکا بس الله ته جاړم نو هغه دینداره سړی و هغه ورته وایي نه آخر ستا د جړا وجه څه ده کسان خو هم کم راغلي دي په باندې ټایم هم ورکړی نو چې د هغوی نو مهرباني وکړې څادرونه وګرځوئ خو کسان موږ لږ وخت مخکې کړی دی د قربانۍ د وجې نه نو چنده مضبوطه واچوئ ها ځکه ټول کال کې دغه کوټې اختر کې غټ اختر کې چنده کېږي نو چنده یې وکوچئ دغه واچوئ څادرونه چې کوم کسان څادر له مقرر شوي دي هغه څادرونه وګرځوئ خو مضبوطه چنده واچوئ الله په د لار اجر درکړي نو خیر هغه ته خولې نه خبرې وکړي نو دی ورته وایي 14 حجه مې وکړل او چې کله 3 ورځې تېرې شي نو خوب کې یو دیندار او خوبصورته سړی راله راشي ما ته وایي چې حج دې وکړو حج دې قبول نه دی هر کال چې مې حج کړی دی په 3 کال به په 3 ورځ شپه باندې خوب وینم څوک سړی راشي چې ستا حج الله ته قبول نه دی 14 حجه مې وکړل یو حج مې قبول نه دی او په دې باندې جاړ هغه سړی پوه شو چې حالات خو څه شته هغه واړو راواړو یاره وروڼه دې شته ورته وایي وروڼه مې نشته خویندې دې شته خویندې مې نشته د مور او پلار دا یو بچی یم مور او پلار دې څه کوي پلار مې مزدوري کوي یو غوا بې ساتله پلار دې جمدی دی مور مې هم جمدی ده او بوډاګان دي یاره دې 14 کاله کې مور او پلار له تلې نیم تلې خرچه لیږې نه رابطه ورسره ساتې نه وایي ستا دا حج چې نه قبلېږي همدقه وجه ده چې تا نه مور او پلار د نه خفه دي لاړ شه حسابدار ټیکټ والا مور او پلار له لاړ شه ویله مې کېږي خو ښځې را باندې پابندي لګولې ده چې نه به خط لیږي نه به خرچه لیږي پرېږده بوډا بوډی د خپل کار به کوي ورته یې ویې د ښځې مه منه ظالمه مور او پلار له لاړ شه چې کور ته راغې ځان له ټیکټ واخېسته ښځې ته وایي یاره ښځې وایي زه خو زه مور او پلار له هغې ورته بیا دې د هغې بوډۍ او دا بوډا نوم واخېسته دی وته چپ کټت یو که بني وته خځه پرې خودو ته تیار یم بچو پرې خودو ته تیار یم مور پلار پرې خودو ته تیار نیم چې پاغي استرګې روح یې غلې شو ځانې کلی ته راورسو چې کله کلی ته راغې د ملامت د لاسه کور ته ورتلی نه شي یو ځای کې د چا پېژندنه 14 کاله پکې تېر شوي دی یو هلک نه تپوس وکړه یو 12 کالو ماشوم نه یاره هغه پلانکې بابا پېژنې او وایي څه حال یې دی هغه ورته وایي یاره هغه بابا خو تقریبا 6 میاشتې شو چې هغه وفات شوی دی او یو زوی یې دی ډېر زیات منحوس او سپېره زوی یې په غریبه کې په هغه باندې انجینیرنګ کړی دی او تعلیم یې پرې کړی دی او هغه په سعودي عرب کې پروت دی او دومره سپېره چې نه مور له خرچه رالیږي نه پلار له خرچه رالیږي 14 کاله وشو تللی دی د بابا او د بیبې تپوس یې نه دی کړی د کندي خلک ماښام ډوډۍ راوړي او غرمه وله ډوډۍ راوړي او بعضې خلک راشي کور وله جارو کې دقه شان هغه پلار عجز لاړ مړ شو هر وخت به یې ویل چې الله زه به خپل زوی کله وینم او هغه چې کومه مور یې ده نو د سپېره او بدبخته هغه مور 4 میاشتې وشو چې پالج والې ده کټ کې پرته ده ډېر زیات خفه دي کور ته وردن نشو هغه هلک ورته دی ورته وایي زه وله ورځه مینه مې هغه هلک ورته وایي وردي خو ګورې د کندي خیال یې ډېر زیات د کندي خلک یې ډېر خیال ساتي ولې د خوب نه بیا نه راپاسې دی غلې غلې ورغې کټ سره خوا کې ودرېده چې کله بیبې راپاسي نو زه به زه به ورسره بیا میلو شم او چې لا شړي به مې کسه به راسره کوي چې دی ورغې بیا ویښه ده او د الله سې داسې نیولې دي یا الله زما خاوند خو پروردګاره مړ شو او خپل بچي یو نه لیده الله زما دړه قطرې ماله راول الله زما بچنګي مال راوله الله چې یو ځل پر بچي وینم پروردګارا زما خاون خو سړیو نو قبر ته ورکوسلو الله زما خو قبر ته ورکوزولم څوک نشته الله زما د بچي حفاظت وکا زما د بچي د بچو حفاظت وکا الله زما بچي یو ځل مال راوله چې الله ز پر سترګو وینم الله ما بچي خپل قبر ته ورکوس کی دغه وخت کې دا بچي وته بیبي زه خو رالمه خوي بچي ترالی ځان ته را نږدې کړ بچی په یو مخې ښکل کړ په بل مخې ښکل کړ شکر دی بچی چې راغلی بچی څنګه بچی دې څنګه دی ښځه دې څنګه دومره ټکې د بچي سره ملامت یو نه وي شکر دی بچی چې په خپلو سترګو مې روغ جوړلی دی که نه بچی ډېرې زیاتې دعاګانې مې درته کولې شکر دی بچی چې ماله راغلی الله الله دا بیا د بابال دی دا بیا د بیبیل دی پلار چې بوډا شي هغه د غورځول شي مور چې بوډۍ شي هغه د غورځول شي تا له پلار نوکري وکړه او تا له یې منډې ترړې والې بیا پلار او مور د خلکو نه روړېږي